عزیزانو ودا سے خلق راوتی چې خیراتونه نه من دیخوا وګورئ دا په کلاو غوږونه واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی و یا رسول الله مور مې مړه وه زه نه ومه اوس چې رالم دا باغ ورپسې خیرات کول غواړم. حضور علیه السلام ورته وفرمایل بچیه زر کوه الله به ستا مور ته د دې فایده ورسوي. ما په خبره پوه شئ زر کوه مړي پسې خیرات کول سنت دي. د پیغمبر حکم موجود دی چې صحابو ته ویلي چې تاسو خپل مړو پسې خیرات وکړئ. ادیرې ته دعا د پیغمبر ذاتي فعل موجود دی چې په نیمه شپه کې جنت البقیع ته 3 ځله دعا کړې. جګړه د څه خبرې ده؟ وایي داسې ملیان راوتي چې سخات نه مني. سخات پېژنئ؟ دا په ادیره چې دا غویمه جوړوي الوار وټی د ښار خلکو ولي ادیرې ده اونو دی اینو دی اونو جوړی دی اینو جوړی دی اونو دی اینو دی هلته مړی خښېږي دلته خلک د خدای په قهر اخته د الوا جوړی تقسیم وی داسې اس حل کا مطلب کیا ہے بنو دس اے منکر نکیر نو میرا خیال ہے پیارے سے پوچھ کچھ پانے واسطے کہ کچھ کمی نہیں خدای دا پارا مقبرے د دې شرمولو ځای نه دی. اسقاط دیخوا وګورئ زم ولاړم اسقاط تقسیمي او طالبان غریبان اوږي تږي نهر دام ولاړ. اسقاط چې کوم سړی تقسیموي نو په جیب کې په 2 ګوتو دا غوټه پرانیزي نو نیمې جیب کې پرېږدي او نیمې راوباسي. نو بیا ما غوندې ملا ګوري چې دا شور وانه چي نو هغه 50 پیته یا ورکړي چې دی چېرته شور جوړ نه او چې کوم اصلي د خیرات مستحقي